دوستانو په دغه ویډیو کې بس تاسو ته د واتس اپ شپږ نوي را روان اپډیټس در وښیم کوم څه وس تاسو د واتس اپ اعلان کړی دی او ډیر زر به دغه شپږ نوي اپډیټس په واتس اپ کې راسي نو دغه کوم شپږ نوي اپډیټس دي تاسو کومې فائدې ځنه اخیستلی سئ نو په دې ویډیو کې زه تاسو ته مکمل معلومات درکوم کوم چیرې ویډیو خوښه سوه نو ویډیو له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ نو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوم نو اوس راځو اول اپډیټ در ښیم اول اپډیټ دا دوستانو چې اوس په واتس اپ کې د کمپینین موډ په نامه یو اپشن اضافه کیږي د دغه اپشن په ذریعه سره به تاسو وکولای شئ چې یو واتس اپ په دوه موبایلونو کې استعمال کړئ یعنی دوستانو لکه څنګه تاسو یو فیسبوک آی ډي په دوه موبایلونو کې استعمالولی شئ نو له دې بعد به تاسو یو واتس اپ په دوه موبایلونو کې استعمالولی شئ نو کله چې دغه نوی اپډیټ راشي دوستانو بیا کله تاسو په نوي موبایل کې واتس اپ خلاص کړئ په کونج کې به درې ډاټ اپشن درکوي په هغه کله تاسو کلیک وکړئ هلته به تاسو ته د لینک ډیوایس په نامه اپشن درکوي دغه لینک ډیوایس په ذریعه سره بیا دوستانو یو واتس اپ په دوه موبایلونو کې تاسو په اسانۍ سره استعمالولی شئ نو اوس راځو دویم اپډیټ در ښیم دویم اپډیټ د واتس اپ ګروپس په باره کې ده خو دوستانو دغه تاسو ټولو ته معلومات شته چې اوله ورته د واتس اپ په ګروپ کې 250 کسان اډولی سوای نو بیا واتس اپ د دغه لیمټ ورزیات کړئ 512 کسان کوي بیا له 512 کسانو لیمټ ورزیات کړئ 1400 کسان کوي یعنی اوس تاسو د واتس اپ په ګروپ کې 1400 کسان اډولی سئ نو دوستانو واتس اپ په دغه نوي اپډیټس کې د ګروپس لیمټ نور هم ورزیاتوي یعنی له دې بعد به تاسو د واتس اپ په ګروپ کې 15000 کسان اډولی سئ نو اوس راځو دریم اپډیټ در ښیم دریم اپډیټ د واتس اپ سکیورټي په باره کې ده او دوستانو مخته به چې تاسو واتس اپ په ډیره اسانۍ سره کولای شئ تاسو به سره نو خلاص نو له دې بعد دوستانو هر څوک چې تاسو واتس اپ په خپل موبایل کې خلاصوي نو کله چې هغه کس تاسو واتس اپ په خپل موبایل کې خلاصوي تاسو د بس تاسو په موبایل کې په واتس اپ کې میسج راځي چې تاسو واتس اپ په دغه موبایل کې خلاصيږي آی دغه تاسو یاست کنه نو بیا تاسو بیرته هغه په خپل موبایل کې په ډیره اسانۍ سره بیرته ختمولای شئ نو اوس راځو څلورم اپډیټ تر ښیم څلورم اپډیټ د واتس اپ سټیټس په باره کې ده او دوستانو دغه تاسو ټولو ته معلومات تاسو د واتس اپ په سټیټس باندې تاسو تصویر لګولای شئ ویډیو لګولای شئ خط لګولای شئ په هغه باندې میوزیک نسی لګولای نو په واتس اپ کې نو اپډیټ را روان ده په دغه نوی اپډیټ کې به د واتس اپ په سټیټس کې دغه کوچنی د میوزیک نشانې د سکلم تاسو کلیک وکړئ نو تاسو بیا د واتس اپ په هغه سټیټس باندې هغه که تصویر وي که خط وي په هغه باندې بم بیا تاسو له دې بعده میوزیک لګولی شئ لکه څنګه چې تاسو د فیسبوک په سټوري باندې یو شی لګوئ نو هلته د میوزیک نشان ورکوي نو له دې بعده به د واتس اپ په سټیټس کې دغه کوچنی نشان په دغه کله تاسو کلیک کوئ نو تاسو به د خپلې خوښې میوزیک په هغه سټیټس باندې لګولی شئ نو اوس راځو پنځم اپډیټ در ښیم پنځم اپډیټ د بزنس ډایرکټري په نامه باندې ده او دوستانو په دغه نوي را روان اپډیټ کې بس تاسو په واتس اپ کې ستاسو شاوخوا کوم نږدې ځایونه وي هسپتالونه وي میډیکلان وي دکانونه وي سټورونه وي دغه ټولو موبایل نمبران اډرس او لوکیشن به تاسو په واتس اپ کې راړوي نو اوس راځو شپږم اپډیټ در ښیم شپږم اپډیټ د ډیلیټ میسج په باره کې ده هو دوستانو ګورئ کله چې تاسو په واتس اپ کې یو میسج ډیلیټ کړئ نو هغه میسج پسې ختم سي هغه میسج بیا تاسو نسئ ریکور کولی نو اوس دوستانو واتس اپ په دغه نوي اپډیټ کې د انډو په نامه یو اپشن اضافه کوي چې په واتس اپ کې دغه انډو اپشن په ذریعه سره به تاسو وکولای شئ چې هغه ډیلیټ شوی میسج بیرته انډو کړئ یعنی بیرته یې راولئ نو دوستانو دا د واتس اپ شپږ نوي اپډیټس ډیر زر به په واتس اپ کې راسي تاسو ته کوم اپډیټ خوند درکوي تاسو کوم اپډیټ ته انتظار یاست ماته په کومنټ کې خامخا ولیکئ او ویډیو له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ تر څو هغه هم له دغو اپډیټو څخه خبر شي نو ملاوي په نور ښایسته ویډیوګانو کې په دعاګانو کې مې یاد ساتئ د خدای په امان